واچوه په سترګو. دا پاڼه څوک؟ تا پورې هیڅ اړه نه لري. زر کوه جامې مې په خلطې کې واچوه. ایلې نه زه نور راځم. علی کمالا علی کمالا علی کمالا یو ځل خو پورته راشه چې قهوه وڅکو. هر ځل مخ کته غواړې. هیڅ توپیر نه کوي ښاغلی توفیق. نه مې غوښتل چې دلته راشم مګر خپله دې پوهېږې نه غواړم چې مور دې خفه شي. د مور په اړه مې فکر مه کوه، خپله دنده دې ترسره کړه. زویه زه ستا زوی نه یم. علي کماله عزیزې کیدای شي علي کمال د کومې اړینې موضوع لپاره تللی وي. که سم څو شېبې وروسته خپله ورځم له موضوع نه به خبر شم. یو څه مودې لپاره مې له هغه نه پور اخیستی و. عزیزې عزیزې د کور د کرایې موضوع ده. یوازې د کور کرایه نه ده، تاسې اندېښنه مه کوئ. ستا پام دی چې هره شیبه ماته سپکاوی کوي، همداسې نه ده؟ د هغو پیسو لپاره چې زه نه غواړم درنه یې واخلم ځان دې داسې حالت ته رسولی. څنګه خفه نه اوسم؟ ما هغه کور ستاسو د هوساینې لپاره اخیستی. تاسو ماته امانت یې ولې نه پوهېږئ؟ نو کرایه د څه لپاره؟ ولې دا درد زغمې عزیزې؟ ولې ما نه پرېږدې چې در سره مرسته وکړم؟ وخت بدلون کړی. د یونان پوځیان به نن یا سبا راورسېږي. نور به دا ځای پخوا په څېر پاتې نه شي. ته د یو سرتېري ښځه یې. اولادونه دې هم ډېر بې پروا دي، نه پوهېږي چې څه کوي. مور دې ناروغه ده. ډېر ژر به د عثماني په روغتون کې درمل خلاص شي. کیدای شي عثماني روغتون بیخي له منځه لاړ شي. بیا څه کوې؟ ما پرېږده چې در سره مرسته وکړم. که چیرې ته له پردي نه مرسته نه غواړې نو ما ته اجازه راکړه چې د میړه په توګه در سره مرسته وکړم. ما سره واده وکړه عزیزې. واده به په نوم وي د یو نظامي عثماني ښځه اوسه چې خلک در باندې خبرې ونه کړي. ډېر درد دې وزغمه عزیزې. اوس باید هوسا ژوند ولرې. اجازه راکړه چې در سره مرسته وکړم. لکه چې د علي کمال دوستیا رسمي کوي که نه؟ اړینه نه ده، زه یې سمبالوم. ژوندی اوسې. له طوفانه تېر شو قمندان صاحب، لږه لاره پاتې. په خیر سره. کوم بل امر نه لرې؟ یونیفورم یې ورته ورکړئ. سبا ته د هغه باغوندي. ستاسو له نظره دا کار به سم وي؟ کله چې ترکان هغه وویني نو پوه به شي چې موږ بیرته تلو ته نه یو راغلي.
زوی ته څه کوي؟ په اصل کې تاسو څه کوئ مورې سودخورو سره څه کار که لرئ مجبوره شوې نه وای نه ورتلمه او ته ولې داسې لاسبهانه کوې؟ ولې دې ځان په خطر کې اچوې؟ ولې ځان ته جنجال جوړوي؟ که د پلار زه لیدلې وای ویې نه لیدله که غواړې ته ملاړه شه چې ومې نه وینې زویه ته ولې داسې کار کوې؟ ما در سره څه کړي دي؟ پراته له ښېګڼې دې هېڅ هم نه دي کړي نو بیا ولې ما نه خفه یې؟ د مور ګرانه څه ستونزه لري؟ اړینه نه ده مورې مه پسې ګرځه راشه ډګروال توفیقه دننه راشه ښاغلی شټاینره څنګه یې ډګروال صاحب دا کار یوه پلمه شوه ما م غوښتل چې ستاسو لیدو ته راشم مهرباني وکړئ ستاسو امانت د تیرې میاشت په اندازې ده البته چې لکه څنګه مو چې خبرې کړې وې کېدای شي که اړتیا شوه بیا در سره خبرې کوم په دې ورځو کې دې زه ډېر وځورولم سود دې 130 سلنې ته رسولی خلک اندېښمن دي نه ښاغلیه یوازې سوداګري کوم سوداګري لږ پاتې و چې دا سوداګري دې ژوند در نه واخلي تاسو هم هغه بې وجدانه خوشي که ښاغلیه هو خوشي مې که ښه شو چې را په یاد دې که د مور پیسې به یې بیرته ورکوي او هغه ټول توکي دیم چې اخیستې هغه به هم بیرته ورکوي نشم کولی هېڅ کله هم نه زه خپله سوداګري پر مخ بیایم ښاغلی شریکان پیدا کړم ښاغلیه سمه ده ما مې په دښمنانو ګواښې ګرځېله تا به هم دلته ووژنم بخښنه غواړم ښاغلیه تاسو غلط پوه شوي